تاسو نه هیله ده چې موږ سره بیا مرسته وکړي چې روزې ته پیاپ کلو ته ورسار پورته پیاپ ورسوي. صداقت مومند شرکت رئیس د کور وداني الله دې خوشحاله او کامیاب او سرلوړی لري چې یو ځل بیا د خپل وس مطابق موږ سره د رینچه 50 متره تیپ کومک وکړ. د الله جل جلاله نه ورته کامیابي غواړو. راځئ ګرانو وطنوالو تاسو ګورئ چې نن په ډیګۍ کې د خیر او فرش شروع دی، فرش به پکې اچوم. ګرانو وطنوالو تاسو چې تاسو موږ سره مرسته کړې وه هغه په پیاپ خاورو کې پټ کړه. زه روانه ده تاسو نور پیاپ نشته دی دغه ولس د پیاپ مرسته د پیاپ وکړئ موږ سره. زه تاسو په دغه زه چې ودیانو دوه ورځې تاسو په دغه ډیګۍ باندې لانتر موږ واچوم. مسلمانانو دغه پیاپ ته روزه روان د خامخا مرسته وکړئ. تاسو ته به الله تعالی اجرونه او ثواب درکړي. دستا سری تمینی ولی دلا سنا بلڅوک نلارم ما سوالتانا یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. د موبایل په ښیښو لیدلی شئ چې د ذخیرې کوم پلستر یې وي هغه هم شوي انشاءالله. په منځ کې نن هغه کوم پرس چې اچو هغه هم انشاءالله وزارې وشو ختم شو. دوستانو د دې نه پله هم 400 متره تیپ د رینچه اچولی دی. ټوټل فیپ په کار د رینچه 1200 متره چې هغې کې 800 متره باقي پاتې دی. راځئ دوستانو مرسته پکې وکړئ د الله د رضا دپاره. د ولسونو غږ په تاسو همدا دی چې د روزې د رارسېدو نه مخکې موږ سره په دې کې کومک وکړئ چې ترڅو دغه خلک د دغې اوبو نه برخمن شي. دوستانو بهترینه صدقه جاریه ده انشاءالله. په دې صدقې سره به تاسو ته الله بهترین نیکۍ درکوي، ډېر اجرونه به درکوي. همدغه مغه وه چې پرون لاړم د جلال آباد ښار ته د صداقت مومند شرکت رئیس د کور وداني الله دې خوشحاله او کامیاب او سرلوړی لري چې یو ځل بیا د خپل وس مطابق موږ سره د رینچه 50 متره تیپ کومک وکړ. د الله جل جلاله نه ورته کامیابي غواړو. راځئ ورونو تاسو باندې م غږ کوو چې همدغسې تاسو موږ سره لږ پیپ کې کومک وکړئ. ستاسو په لږ کومک باندې به دغه د ولس ستونزه انشاءالله حل کېږي او تاسو ته به الله اجرونه درکوي. نو نن ناپلو زموږ کار ودرېدو باندې دی. موږ سره د پیپ سکیم کوم پروګرام چې دی هغه نور ختم شوی. راځئ مرسته پکې وکړئ، کومک پکې وکړئ چې ترڅو دغه خلک د دغې اوبو نه برخمن شي. نو تاسو ته به الله ډېر اجرونه درکوي، تاسو ته به الله عوضونه درکوي او تاسو ته د الله جل جلاله نه بدلې دنیا او په آخرت کې غواړو. دوستانو 2 یا 3 ورځې بعد انشاءالله چې د الله رضا وي په ذخیره باندې د پاسه لنټر اچو. د ذخیرې مکمل کار انشاءالله د لنټر نه بعد به ختم شي. د پیپ سکیم پروګرام کې موږ سره کومک وکړئ. رحمت په انتظار یم یا الهی. زغملی نشم جهنم کې سره اورونه بل څوک نلرم ما سوالتانا یا الله بل څوک نلرم. ته مې کړه قبول زرې سولونه دستا سرې ته مې نیولې دلا سونه بل څوک نلرم ما سوالتانا یا الله بل څوک نلرم. ته مې کړه قبول زرې سولونه خوند زه په ژوندانه کې احسان دې منم هم په ښکاره او پټ په زړه کې احسان دې منم هم په ښکاره او
رتا نصیب کړه رب خپل جنتنا بل څوک نه لرم ما سوا لتانا یا الله بل څوک نه لرم ته مې کړه قبول زرې سوالونه دستا سره ته مې نیولې دي لاسونه بل څوک نه لرم ما سوا لتانا یا الله بل څوک نه لرم ته مې کړه قبول زرې سوالونه سنگین سالار دستا دیدار پتما اوسم در رحمتو دی هزار